نه شو چې په یو ماشین کې امي اچولی او بل طرف ته ملا راایستلی دوی ولږې تېرې کړي دوی خوارۍ تېرې کړي دي دوی تکلیفونه ایستلي یقین په الله وکړئ د روژې مبارکه میاشت وه 1 بجه به زه د خوبه پاڅېدلم تر 4 یا 3 بجو پورې به مې د خلکو کورونو پسې اوازونه کول چې یو مړۍ ډوډۍ راکړئ د پیشنمي لپاره څوک به مې ویده د خوبه راپاڅول او څوک به چې راپاڅېدلي وو راته به یې وویلې چې ډوډۍ پخه نه ده بیا به پرې راوګرځېدلم یوه ګوله ډوډۍ به یې راکړه موږ به پرې روژه نیوه مولوي احمد صاحب هلته ناست دی زما د درس ملګری دی دا په کوم ځای کې چې ما اوده سبقان ویلي الله شاهد دی 1 ساعت او 20 دقیقې به ما پیاده مزل او هلته به مې چې 1:30 بجه درس خلاص شه په مغه سخته ګرمي کې 1 ساعت او 20 دقیقې به بیا تر جومات تلم هلته به چې لاړم موږ سره یو کوچنی طالب و د فاریاب و نوم مې یاد دی ورته سید ولي نومېده د نن نه 15-14 کاله مخکې هغه به هلکانو ماشومانو سره په کوڅه کې موږ تشنې ورته وایي تاسو څه ورته وایي په دې باندې به بوخت و دا لوبې به یې کولې وظیفه او ډوډۍ به یې نه وه راوړې بیا به موږ وږي کېناستې نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فرمایي واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور د الله په لاره کې چې تا ته څه تکلیف در رسېږي په دې باندې صبر کوه بدله یې د الله نه غواړه او خپل دعوتي سلسله کې اخلاص او صداقت ته په خپل زړه کې ځای ورکړه د روژې مبارکه میاشت را روانه ده پیغام مې په خلاصو غږونو باندې واورئ د روژې په مبارکه میاشت کې موږ او تاسې داسې کورنۍ هم لرو چې روژه مات او پیشلمي ته به دومره خوراکونه او میوې ویښې وي چې هغه به حیران وي چې زه په کومه باندې روژه ماته کړم او په کومه باندې روژه ونیسم اما داسې کورنۍ او خویندې هم لرو چې په اوښکو باندې روژه ماته یو په اوښکو باندې نیسم یوه ګوله ډوډۍ د هغوی په کور کې نشته چې هغوی په روژه ماتې کې هغه وخوري یا په پیشلمي کې وخوري یقین په الله وکړئ زه داسې کورنۍ هم پېژنم چې د هغوی په زړو کې د الله ویره وچه ډوډۍ به یې په اوبو کې خیشته کړه ماښام به یې راواخیستله روژه به یې پرې ماته کړه او بېرته به یې کاسه کېښودله پیشنمۍ به یې راواخیستله وبه یې خوړله روژه به یې پوره کړه ته چې 10 رقمه خواړه خورې په روژه ماتې کې یا قارب دی د مدرسې طالب یو عالم یو فقیر او مسکین د روژه ماتې لپاره څه نه لري دا ستا روژه الله هېڅ نه قبلوي الله ستاسې داسې روژې او داسې عبادت ته هېڅ اړتیا نه لري نو خپلې مرستې د مدرسو طالبانو سره نورو فقراو او مساکینو سره په دې مبارکه میاشت کې جاري ساتي زکات خو هر وخت ورکوئ خو د روژې په مبارکه میاشت کې ورکوئ چې یو به د الله حق ادا کړئ او بل به د فقراو مساکینو او طلباو سره مرسته کړي یوه ګوله ډوډۍ به راواخلي خپل اولاد سره به روژه پرې ماته کړي او پیشنمۍ زه دا واضح اورم وایي مولوي صاحب د خیراتو مخالف دی خیراتونه نه مني تاسې نه یې پوښتنه کوم او په لوړ اواز به جواب هم راکوئ چې کله مړی شوی 200-300 کارټونه دې راوړي دي پلانی حاجي صاحب پلانی ملک صاحب پلانی مولوي صاحب پلانی ملا صاحب دې راشي خیرات دا غوره او بهتره ده که یو بوجۍ وړه واخلي یو بېوزله کورنۍ وګوري د هغې کورنۍ کې واچي یو بوجۍ وریجې واخلي یو فقیرې کورنۍ ته یې وروړي 1 کیلو غوښه واخلي یو فقیرې کورنۍ ته یې وروړي چې شوروا یې کړي چې په میاشتو یې غوښه نه ده څکلې دا ډېر ثواب لري که کارتون یې لګلو والا په اوچت اواز راته ووایه نه نه په اوچت اواز ووایه سم پوره بس موږ خیرات منو موږ صدقات منو خو په هغه طریقه چې موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اکثر مفسرین د عملوا الصالحات تعبیر په دې کوي چې عمل د رسول الله د سنت موافق چې عمل د رسول الله د سنت موافق نه وي هغه د الله رب العزت په دربار کې هیڅ قبول نه دی او الله رب العزت ورته
په کورنیو کې ډېرې کونډې لرو په ځانګړې توګه په هلمند کې داسې کورنۍ به نه وي چې په هغې کورنۍ کې یتیم شهید او کونډه نه وي. حاجي فدا محمد دلته ناست دی راسره. زه یو دارالایتام ته لاړم په چمن کې 300 یتیمان وو. هغه یتیمان وو چې پلرونو یې د الله د دین لپاره خپل سرونه قربان کړل. یو کوچنی طالب یې راپاڅوه د تلاوت لپاره. والشمس وضحاها دا صورت یې لوستی. داسې سترګې اړولې چې یقین په الله وکړه چې ما د قرآن په هر جز باندې مسړی کړ. او کله چې دا صورت ولوسته یتیم طالب ولا یخاف عقباها ته چې ورسېده داسې بغارې کړې داسې اوښکې د سترګو روانې شوې چې تر پایه پورې زه په هغه مجلس نه یم پوه شوی. زه بیان ته پورته کړم 1.5 ساعت 40 دقیقې مې بیان وکړ تر پایه پورې زما اوښکې نه وې. داسې کورنۍ چې د هغو خاوندان د الله د دین لپاره قربان شوي د دې لپاره چې نن موته راغلي دلته ناست یو د الله کلام بیانوي د قرآن د دفاع لپاره یې سرونه قربان کړي کونډه یې په کور کې ناسته ده د حسرت او د ناامیدي ګردونه یې په مخ او په سر پراته دي د خوراک لپاره څه نه خپل اولادونه لرئ تاسې یقین په الله وکړئ زما 4 لورګانې دي دا زوی خو مې اوس کشر دی 3-4 میاشتو دی چې کله ماښام زه کور ته ځم هغه ټیم مې ورته دوی ته معلومي دروازه کې 4 واړه راته ولاړ دي داسې یتیمان لکه څنګه چې زموږ اولاد زموږ د راتلو انتظار کوي یا داسې مور مې بالښت رااخیستی د شیشې په خوا ناسته یې راته ګوري چې مولوي صاحب کله راځي کور ته داسې میندې لرو چې زمن یې تر اوسه ورک همداسې پلرونه لرو دا د الله له طرفه مسؤلیت دی په موږ او تاسې باندې چې د دې کونډیانو پوښتنه به کوو د دې یتیمانو پوښتنه به کوو د دې شهیدانو د کورنۍ پوښتنه به کوو الله دې د دوی شهادت قبول کړي او اولادونه دې الله ورته د دین فدایان کړي زه مریضم یم سردردم یم تکلیف هم لرم خبرې مې اوږدې شوې حاجي عبدالحلیم ته دې الله اجر ورکړي الله دې خدمتونه ورته قبول کړي دا هر طالب دی الله رب العزت د حشر په ورځ د ده او د ده د کورنۍ شفیع وګرځي ډېر نیکبخته یاستئ میندو چې نن مو زمن قرآن ته په خپلو سینو کې ځای ورکوي او تاسو ته در روان دي تاسې سرونه ښکلوئ ډېر نیکبخته یاستئ پلرونو چې نن مو زمنو د الله کلام ته په سینه کې ځای ورکړی دی او تاسو ته در روان دي مخونه یې ورته ښکلوئ ما خو ویلې بیا مو وایم چې یا الله تر هغه وخته مرګ مه راکوه چې خپل زوی په دې باندې ووینم چې د الله قرآن ته یې په خپله سینه کې ځای ورکړی او د قرآن حافظ ډېر د الله نیکبخته بندګان یاست رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله رب العزت په انبیاو کې یو نبي و ضربه قومو چې قوم یې وهلی و فادموه وینې کړی وینې ترې روانې وې وهو یمسح الدم عن وجهي وینې له مخه پاکولې او دا به یې ویلې چې اللهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون ای الله زما قوم ته بښنه وکړي دا زما قوم نه پوهېږي د حق داعي ته مې دا پیغام دی چې د الله دین بیانوه که سپکې سپورې درته ویل کېږي بیا هم دې قوم ته دعا کوو زه مو ټولو ته دعا کوم که تاسو ما ته ښه ویلي الله مو دنیا و آخرت ښایسته کړه که ما پسې بد هم ویلي الله مو دنیا و آخرت ښایسته کړه زما په خوله څه نه راځي چې درته یې ووایم الله مو په مال اولاد کې برکت واچوي او زموږ خویندې چې دلته د علماو د خبرو د اورېدلو لپاره راغلي دي الله رب العزت دې د دوی په عمرونو کې برکت واچوي الله رب العزت دې د عبادت او د طاعت توفیق ورکړي د حاجي عبدالحلیم حاجي عبدالباري او مولوي عبدالسلام صاحب
عبدالولي هغه مشر حاجي صاحب چې هلته ناست دی الله دې د دوی په عمرونو کې برکت واچوي الله دې دنیا او آخرت ورته ښایسته کړي زموږ علما ورونه د هغه سر نه چې تر دې سره پورې راغلي دي یا دلته ناست دي چې هر قدم یې دلته ایښی الله دې د دوی بدله دوی ته په آخرت کې ورکړي رب العزت مو دنیا او آخرت ښایسته که الله رب العزت مو زموږ سره د علم او د تقوا په جامه سنبال کړه اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر دستاربندي چې وشوه ټول کښېنئ دعا کوو انشاءالله د یوه دعا به مو انشاءالله الله نه رد کوي 5 دقیقې وخت پاتې دی په اطمینان سره کښېنئ جزاک الله احسن الجزاء دا د افغانستان وتلی او منلی مشهور او نومیالی شخصیت د کابل څخه راغلی زموږ د جلسې دروند میلمه